د امریکای دفاع وزیر ویلي د افغانستان د جګړې تجربې وښوده چې د دې هیواد د ټولنې بیا رغول او د لویدیځ په شان دیموکراسي جوړول له پیله واقعي طرحه نه وه. نوموړي زیاته کړې چې د افغانستان د ټولنیز جوړښت بدلول او د لویدیځ په بڼه د حکومتي بنسټونو او امنیتي ځواکونو جوړول له حده زیات خوشبینانه فکر و. دا په داسې حال کې چې ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړي. که څه هم په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو تر دې وړاندې اسلامي امارت ویان ویلي و چې د افغانستان له استازي پرته دا ډول غونډې به پایله ورنه کړي. په افغانستان کې د امریکا شل کلن حضور یو له هغو خورا جنجالي مسلو څخه دی چې لا هم د امریکایي چارواکو په خوله دی او په ډیرو مواردو کې پرې نیوکه کیږي. دیموکراسي، د بشري حقوقو ډاډمنول، د بیان ازادي ورته مسایل هغه څه وو چې امریکایان او لویدیځو هیوادونو د خپل شل کلن شتون په لړ کې د افغانستان لپاره طرحه کړې وو او ځانونه یې مدافعین ګڼل. اوس تر ټولو لوړ پوړی امریکایي چارواکی د متحده ایالاتو او لویدیځو هیوادونو په دې چلند نیوکه کوي او وایي چې د افغان ټولنې د جوړښت بدلولو او د لویدیځ ډوله ادارو او نظامي ځواکونو د جوړولو مفکوره ډیره خوشبینه وه، خو دا پلان هیڅکله په هغه هیواد کې بریالی نه شو. د امریکا د دفاع وزیر پیټ هیګزټ وایي د افغان ټولنې د بیا رغونې او په لویدیځ ډوله دیموکراسي بدلولو لپاره د امریکا هڅې له پیله واقعیت نه درلودې. Was Americans thinking we were going to remake a society that was basically biblical times with AK-47s and cell phones. هغه څه چې ما د یو ځوان قومندان په توګه ولیدل دا و چې امریکایانو فکر کاوه چې موږ به یوه ټولنه له سره جوړه کړو. دوی فکر کاوه چې کولی شي افغانستان ونیسي او د لویدیځ سبک ځواکونو او ادارو په جوړولو سره یې په دیموکراسۍ بدل کړي، خو هېڅکله یې پایله ورنه کړه. له بل خوا د افغانستان مسله یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په میز کې ده او د بشري حقوقو مسلې بشر ننګونو او د اسلامي امارت د ځواکونو د پاکستان د پوځي رژیم ترمنځ د سرحدي نښتو په اړه اندېښنې به د دې بحث تمرکز وي. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه د افغانستان په وخت د شپې 11:30 بجې ترسره شي چې په ترڅ کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ځانګړي استازي جورج ګانیون د هیواد د وضعیت په اړه راپور وړاندې کړی. متاسفانه سازمان ملل متحد در کل اعتبار خود به مردم افغانستان کم ساخته و مردم افغانستان امید بیشتری به ملل متحد ندارد، چون در حل قضای افغانستان واقعیت‌ها را انعکاس نکرده و اقدام جدی نکرده غیر از تطبیق کردن و مثلا اعلامیه دادن و نشسته شام کدام فایده نکردن، چون فیصله که جنبی عملی داشته باشه بخاطر رفع مشکلات و یا ملامتی مثلا تعرضات پاکستان یا سروی که از قریه و جات و دیهات باشه دقیقا ارائه نشده. که څه هم اسلامي امارت په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو پخوا تل د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو چلن غلط او د ملګرو ملتونو د استازو لخوا د افغانستان په اړه خپاره شوي راپورونه د هیواد له عیني واقعیتونو لرې بللي وو. د ایران د رهبرۍ شورا اعلان کړی چې مجتبی خامنه‌ای د اکثریت رایو په ترلاسه کولو سره د ایران د اسلامي جمهوریت د دریم رهبر په توګه ټاکل شوی. همداراز د ایران د پوځ د مرکزی قرارګاه ویان خبرداری ورکړی چې د ایران د سون توکو پر زیرمو د بریدونو په غبرګون کې ښایي د سیمې د انرژۍ بنسټیز تاسیسات هدف وګرځول شي چې د په وینا دا کار کولی شي د سون توکو نړیواله بیه تر $200 لوړه کړي. په کابل کې د ایران سرپرست سفیر علي رضا بیګدلی وایي ایران له هیڅ ګاونډي هیواد سره دښمني نه لري، خو که د کوم هیواد له خاورې یا فضا پرې برید وشي نو ایران به هماغه ځای په نښه کړي. نوموړي دا څرګندونې د امریکې او اسرائیلو له لوري پر ایران د وروستیو بریدونو په اړه کړي دي. هغه ټینګار وکړ چې د ایران ملت به د خپل ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا د ساتنې لپاره له ټولو امکاناتو څخه کار واخلي. ایران با هیچ کشور منطقه‌ای خصومت ندارد
سیاست بنیادین جمهوری اسلامی ایران سیاست همسایگی است. اما اگر از پایگاه‌های دشمن، دارایی‌های دشمن علیه منافع ما استفاده بشه و از اون مناطق سرزمین ما، مردم ما، زیرساخت‌های مؤمنین و مسلمین هدف قرار بگیره، همه انسان‌ها میتونن صادقانه قضاوت بکنن که تکلیف کشوری که مورد هدف قرار گرفته چیست. ما امروز هم قصد تهاجم به هیچ کشور همسایه‌ای رو نداریم، ولی کماکان اعلام می‌کنیم که اگر زیرساخت‌های ایران مورد هدف قرار بگیره از یک نقطه‌ای، ما اون نقطه رو هدف قرار خواهیم داد. امیدوار هستیم که همسایگان ما، دوستان ما، کسانی که ما اراده برادری و همکاری و دوستی با اونها داریم، این ملاحظه رو مورد رعایت قرار بدن. بل د ایران د رهبرۍ شورا اعلان کړی چې مجتبی خامنه‌ای د اکثریت رایو په ترلاسه کولو سره د ایران د اسلامي جمهوریت د دریم رهبر په توګه ټاکل شوی دی. د شورا په اعلامیه کې ویل شوی چې دا پریکړه په ځانګړي غونډه کې د اساسي قانون له مخې شوې ده. نوموړي د پخواني رهبر علي خامنه‌ای دویم زوی دی. په همدې حال کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د آیت الله مجتبی خامنه‌ای د ایران د نوي مذهبي رهبر په توګه راټاکل کېدو مبارکي ویلي او د ایران د ملت د عزت او ځواک د نوي دورې پیل وباله. پزشکیان په خبر شوی پیغام کې ټینګار کړی چې د ایران د رهبرۍ شورا د اکثریت رایو په ترلاسه کولو سره د مجتبی خامنه‌ای ټاکل کېدل د اسلامي امت د ارادي نښه ده چې غواړي ملي یووالی پیاوړی کړي. دغه په وینا دغه یووالی به ایران د بهرنیو فشارونو او ستونزو پر وړاندې لا قوي او مقاوم کړي. با آمریکا کنار نمیاد، مطمئنی با آمریکا کنار نمیاد. پسر خلق خامنه ایه. ساخته بودم 10 سال مجتبی خامنه‌ای بالاتان دست خدا عیان شد، خامنه‌ای جوان شد. خو د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران د نوي مذهبي مشر په توګه د آیت الله مجتبی خامنه‌ای ټاکلو په خبردون کې ویل چې وبګوري چې څه پیښیږي. ما نه جنگ رو شروع کردیم و نه به دنبال توسعه جنگ و هرگز به دنبال توسعه جنگ نیستیم، ولی ترامپ بدونه که هرگز ما تسلیم هم نمیشیم. ما تا آخر می جنگیم و شجاعانه هم می جنگیم، مدبرانه هم می جنگیم، مسلط بر وضعیت هم می جنگیم. همدارس د ایران د پوز مرکزی قرارګاه ویان د ایران د سون توکو پر زیرمو د بریدونو په خبرګون کې ویلي ممکن د سیمې د انرژي بنسټیز تاسیسات هدف وګرځول شي. د هغه په وینا که داسې اقدام وشي د سون توکو نړیواله بیه ښایي له هر بیرل څخه تر $200 هم لوړ شي. از دولت‌های کشورهای اسلامی انتظار می‌رود هرچه سریعتر آمریکای جنایتکار و رژیم وحشی صهیونیستی را از چنین اقدامات بزدلانه ضد بشری برحذر دارند تا شعله‌های آتش و جنگ بیش از این گسترش نیابد. در غیر این صورت اقدامات مشابهی در منطقه صورت خواهد گرفت و اگر تحمل نفت بیش از بشکه‌ای $200 را دارید این بازی را ادامه دهید. کارپوهان وایي چې دغه ورسته سیاسي او امنیتي پرمختګونه ښیي چې د سیمې وضعیت لا هم حساس او له کړکېچ سره مخ دی. د یک ټلویزیون قدرمنو او معزز اردوونکو زما خبرې ستاسو په همدې ځای پای ته ورسید. تر بیا ښې چارې.